د دې لږ دا خبرې واورئ چې د خپل مور او پلار ولې ویشتي دي. ته دې ته په څه وجه ورسېدې؟ دې حالاتو څنګه داسې جوړ کړي چې تا ته بچه راواغسته او په پلار دې ډز وکړو؟ څه وجه نه مې راواغست چې دې خپله د پلار مې وسه پلار ته منچې او جي په خپله ته منچې دې خپل پلار ویشته او شي مور دې ولې ویشته؟ پلار خو والې سر مور په خطايي کې ولګېد خطایي او جي په دې خپل فعل باندې خفه او جي وایم څومره پستون سر ډېر څه کول پکار دي ته څه وایې چې څه وکړي؟ څه سزا ده له پکار ځان له پخپله سر څه چې دغه وي چې څه شي سزا سر څنګه چې د دې خوښه عقل د دې خوښه نه ستا څنګه خوښه زه ورته وایم چې هغه شان سزا بیا به خبره وکړو چې دا له سزا ده سر زه به کیسه ووایم سړی چې مړی وکړي هغه له خو سزا حکومت ورکوي په هغه لیول خو چې پلار مړ کړي هغه له به سړی څه سزا وایي؟ څه کول پکار دی د معاشرې له په ځای دی چې موږ د مایکونو والا د دې جړا ریکارډ کو یا خپل پین فالوور سیوا کو که څه وکړو د دې څه کول پکار دی د معاشرې له په ځای دی چې موږ د مایکونو والا د دې جړا ریکارډ کو یا خپل پین فالوور سیوا کو که څه وکړو د دې حکومت دې اصلین جرم کړی دی او یو عام دا یو خبره ده چې د کور د پلار نه وروسته دا یو دویمه سایه دا ده پلار لاړو دې پاتې دی په حیثیت یې پولیس افسر په دې تفتیش کې د ده سره به نرمي کې که په حقیقي معنو کې به پولیس او ستاسو غوندې ملزم ګرفتار کړي خو میاشت پس بیا ګرځي د حسنین ټایم در کوم 20 ورځې پس به دې بیا باري وجه څه ده؟ تاسو ناقص تفتیش کوئ یا نور سیستم خانه د دې نه بیخي نفرت پکار دی په حیثیت یې ایس ایچ او نه یو وکیل چې داسې ملزم دله راشي پکار ده چې درته کیس قدرمنو کتونکو تاسو دغه ویډیو کلیپ وکتو د په خپل ویچیر د تمانچه زما د پلار وه او دا پلار ما په دغه تمانچه باندې ویشتې دي او مور زما نه په غلطۍ کې لګېدلې ده فیصله په تاسو باندې